د فلم په شروعات کې موږ ته دوه کسان ښیي چې هغه د ریګستان په لاره چرته کې روان وي. په دې دوو کسانو کې یو کس لاندې په ځمکه کې کنده وکاږي او هغه بل کس په دغه کنده کې یو وړکوټی غوندې صندوق کیږي. خو دا بل کس دې نه تپوس وکړي چې اخر ولې موږ په دغه ځمکه کې صندوق ښخ کو. په کوم معنی چې دغه سړی ورته جواب ورکړي چې دا څه عام بکس نه دی بلکې دا له جادوګر یو بکس دی. دغه صندوق پیله هم په دغه دنیا کې چا پیدا کړی و. یو ځل بیا به دې پسې څوک راځي. خو کله چې دوی دواړه را روان شي دا بل کس ورته وایي چې تا ته خو پته ولګېده او دغه خپل ټوپک راوالي دغه سړی د شاته نه په ډز باندې ولي او هلته کې مړ کړي او هغې نه پس ته خپل ځان هم هلته کې مړ کړي. بل سین کې موږ ډېر موده پیله همدغه صندوق له سړي په ترخ کې ګورو. دې نه پس دا سین شفټ کېږي او یو هلک باندې راځي چې له هغې نوم برایس وي او دغه هلک سوشل میډیا باندې ځان وایرل کولو لپاره ګیمونه جوړوي. اوس دې یو ډېر ښه غوندې کې ګیم جوړ کړی دی. دا خپلې انډیوالۍ ته ټلیفون کوي او ورته وایي چې تېرو څو کالونو موږ په ټاپ لیسټ کې نه وي راغلي. په کوم چې دې انډیواله جواب ورکړي چې ته فکر مه کوه هر څه به ټیک شي او ته خواري جاري ساته او ته به ګورې چې په دغه سیزن کې به موږ ډېر څه ښه کوو او موږ به کامیابېږو هم. هغې نه پس برایس یو دوکان ته راځي کوم ځای کې چې ډېر زیات ډیکوریشن سامان پروت وي. دلته کې دا مکه پخوانی صندوق ګوري خو د دوکان مالک ورته وایي چې دا لا خرڅ نه دی. برایس ورته وایي چې اخر څه خبره چې دغه صندوق ته نه خرڅېد. دغه جنۍ ورته جواب ورکړي چې په دغه صندوق کې دی یو شیطان قید کړی دی. برایس بیا فکر کوي چې دا به صندوق پتې واخلم او زه به په خپلې کوټې کې کېدم. دغه ښځه چې کله دننه دوکان ته لاړه شي نو برایس دلته نه هغه صندوق اوچت کړي او هلته کې لږې غونډې کې پیسې هم پرېږدي او دلته نه لاړ شي. په بل سین کې موږ هلک او جنۍ ګورو چې دا له برایس انډیوالان وي او دې دواړه د برایس هغه خفیه کمرې ته روان وي او دې سره موږ نور هم دوه هلکان او جنکۍ ګورو چې دا هم د برایس ملګري وي. د دغه جنۍ نوم جیس وي. دا یو ملګری دی بل ته ټلیفون کوي چې څومره ټایم کې به ته د کور نه بهر ته روځي چې موږ لاړ شو چکر ته. خو دا ورته وایي لږ ساعت کې به ضرور رسېږو او دې نه پس دغه ټول انډیوالان یو ځای شي له برایس کور ته لاړ شي. برایس زی ته خوش آمدید وایي او بل خوا ته له برایس انډیواله هغه هلک ته وایي چې ته په دغه کوټه کې پټ شه او دغه ټول خلک راغلي دي. دې نه پس برایس زوی ته له لوبې اصولونه ښیي. تاسو به په یو کوټې کې پټ شئ او هلته به څه شی نه راپیدا کوئ چې له څه په مدد باندې به تاسو دروازه کولاوئ او هلته نه به راتښتېږئ او ته وایي چې او د دغه کوټې نه راوتلو لپاره به تاسو صرف 55 منټه وي او دغه کوټه له ډېرې جادوګرۍ نه ډکه ده. تاسو به دغه جادوګري ناکامه کوئ او بهر ته به تېروځئ او چې تاسو خلکو څومره هم چغې ووهئ دغه چغې به د دغه کوټې نه بهر ته نه روځي او ته وایي چې په دغه کوټه کې موبایل فونونه هم نشته او نه پکې د موبایل نیټورک کار کوي او دوی ته څه کڅوړې ورکړي چې دا تاسو خپلو شکلونو ته واچوئ او په ارامه غونډه کې د هلته نه ترې لاړ شي. برایس کیمرې ته ناست وي او دغه ټول فلم دا پخپله ګوري. دغه خلکو ته په دغه کوټې کې ټیپ ریکارډر میلو شي او په هغې کې ورته یو سړی وایي چې کله تاسو زما اواز واورئ تر هغه پورې به زه مړ شوی یم خو د مرګ نه پیله زه تاسو ته څه خبرې کوم چې زما یو زوی دی او هغه انسان نه بلکې یو شیطان دی. دغه هلک خپله مور مړه کړې ده او هغې نه علاوه ډېر زیات خلک هم مړه کړي دي او ما هغه ماشوم په دغه کوټه کې د زنځیر سره تړلی دی او دا له هغې کمره وه او په دغه کوټه کې به هغې مړې کولو خو چې هر څه وشي دغه ماشوم د دغه کوټې نه بهر ته راپرې نه دی او چې څومره زر کېږي د دغه کوټې نه بهر ته روځئ. دغه کسان یو گیم کولو او دوی فکر کوي چې دا هسې ګپ دی او دا موږ سره هسې مسخره کوي. په دغه کوټې کې دوی لټون چالو کوي چې چابي پیدا کړي او د هغه نه بهر وځي او بیا دوی په هغه کوټه کې د سړي ماشوم را پیدا کړي کوم چې زنځیرونو تړلی وي او دغه کسان وایي چې دا هم د ګیم یو حصه ده او دې معنی وخاندي. د برایس یو ملګري ته ماغه صندوق په دغه کوټه کې راښکاره شي او هغه هېڅ هم فکر ونه کړي او دغه صندوق راکولاو کړي خو په دغه صندوق کې هېڅ هم نه وي. دا یو خالي صندوق هلته کې پروت وي خو کله چې دا هلک هلته نه لاړ شي د دغه صندوق نه یو توره غونډه کې روشني بهر ته روځي او په دغه هلک کې دننه ورننوځي خو دغه هلک څوک هم هلته کې ونه ګوري او هر سړی نظر انداز کړي. اوس به موږ دغه هلک ته باکس مین نوم اخلو. دغه کوټې ته یو جندره لګېدلې وي او په هغې باندې 3 رنګه وي او بیا د برایس یو ملګري چې جنۍ وي هغې ته هلته کې څه میلاویږي چې په هغې باندې DER لیکلی وي. دغه جنۍ هلته کې یوه رسۍ وګوري خو کله چې د هغه رسۍ راکاږي د هغه هلک جسم لاندې راغوځار شي. دغه ټول خلک دلته کې ویریږي خو بیا هم دغه خلک دا خبره سیریس وانخلي او دا هم وګوري چې دا هم یو مسکره ده. دا بل ملګری هلته کې 2 تنیزونه را پیدا کړي او دغه شینه په جیب کې واچوي. بل خواته کې له برایس دغه کیمرې اچانکه کار پرېږدي او دا بالکل هم پوه نشي چې آخر دا څه وشولو. دغه هلک چې په زنځیرونو باندې تړلی وي هغه د خپل ځینه له غونډې کې حرکت وکړي
پکه مان چې دغه ټول خلک لګ لګ ویریږي او دوی فکر کوي چې دغه لګ دغه زنجیر 15 منټه پس لګ لګ غونډه کې راکولاویږي او د دې دا مطلب چې دغه سړی لګ لګ مخکې رانږدې شي به دغه کسانو ته د کتابونو په شیل کې 3 قسمه کتابونه راښکاره شي چې لاغې 3 مختلف رنگونه وي او دا فکر کوي چې دغه جندره چې لګېدلې ده د دې جندرې د کتابونو سره ضرور سره تعلق شته دی خو کله چې دې کې دا کوټ واشي نو دغه الماری راکولاوه شي په کوم کې چې دې ته یو چابي را پیدا شي او دغه چابي الته کې د یو سوټکیس وي او دغه چابي په مدد باندې دغه سوټکیس هم راکولاو کی هغه کې دنه یو کینچي را پرته وي او اوس دغه کسانو سره صرف 22 منټه پاتې دي دغه یو لک هغه کینچي را واخلي او الته کې ور کوډه غونډه ډبې پروت وي او هغه ډبې په راکولاوي دا په دغه ډبې کې ور کوډه غونډه کې هندل را پیدا کی او دغه هندل خپل یو مرګریتا ورلړه کی او بیا هغه باکس مین هغه کینچي را واخلي او په دغه لک معنی غزار وکي او یو ځل نه بلکې بار بار په کینچي معنی ووخي پکه معنی د برایس هغه مرګ ملتکی مرشي پکه معنی ټول مرګري ډیر ځات ویریږي ولته نو تختیږي په دې چې هغه وخي او دغه ور هم وخي خو دې आवाज الته کې څوک نه اوري بل خو ته کې من ګریس ګورو چې هغه په چت معنی راخطرې وي او سریګرس کی او دې ته خپل انډیواله راشي او غنه ته پوښتنه کوي چې تاخير لده کې ولې ولاړې برایس د وچې ډیر ځات پریشان یم ولې چې ما ټول کیمرې خراب شي او هغه کار نه کوي پکه معنی چې لاغي انډیواله وته چې تعالی په کار چې دا گیم ته اوس ختم کی خو برایس دغه کولو نه انکار کوي ولې چې هغه د سی وکینو لاغي هغه ټول گیم با ختم شي پکه معنی به چې خلک د دې دغه ویډیو په یوټیوب باندې بالکل هم نه خوښوي بل خو د کې برایس هغه ټول مرګري په کمره کې ډیر ځات یریدلی وی او جاړي هغه باکس مې التکی ولاړوي د برایس او مرګري رجید نه موبایل روکاږي او هغه پولیس ته کال کولو کوشش کوي دا خو ظاهره څه خبره ده چې هغه ته برایس ویلو چې په موبایل با کار نه کوي او څنګه چې په وخت لري دغه سړی به د خپل چین نه لګونه کې مخیراتلو لبرایس مرګري خپل مرګري ته و چې موږ به دغه گیم کمپلیټ کوو ولی چې دغه سړی خو به موږ هم مړ کی د دې مرګري الته کې ورکوډه غونه کې ټیبل ګوري او به دا هغه هندل رخلي او دغه ټیبل ته لګوي او د څه کولو سره هغه ارماره لګاوندې کې غلاوشي دوی تالته کې ورګوډه ونه صندوق راملو شي په کوم کې چې بدی هغه تنیزونه اچوي او هغه نه پسه دې ته په چابي ملاوي دلته کې دې سره خو بجب کې دوه تنیزونه وو خو اوس بدی نور هم دوه پیدا کوي به دوی الته په دیوال باندې څه دوه ونه کې پینټون نخکاری کله چې دې دوه هغه راخواته کوي لبرایس او مرګري وګوري چې زمنګ مرګري وسوم را ژوندې دي او دغه جنې خپل مرګري ته نږدې راځي اوس دوی سره 15 منټه پاتې شوي دي دغه باکس مین وس نږدې راځي او دغه جنې ته هم په سر کې کینچي را منډي په کوم معنی چې هغه هم الته کې مړ شي دغه جنې دوه بټنې وګوري او هغه ته زور ورکي او په دې کې دوه تانیزونه دي تر پیدا شي دي په منډه وروړي او هغه ورکوټي سند کې ورواچي خو هغه نور دوه تانیزونه هغه بلا پلاس کې اوس اغستی وي دغه لک الته کې سموک علام وګوري کوم چې بالکل بره دغه سړي په سر باندې لګیدلې وي دا لک خپل انډیوالي ته چې زما په جیب کې یو لیټر دی او زه منډه کوم او دغه بلا دهان اخوا کوم او ته په منډه کې هغه لیټر دی علم سره خوا کې بلکې او دغه لک بالکل به دغه شان دی کې دا منډه کې او دغه باکس مین هغه زنجیر راکاږي او دغه جنې په منډه باندې هغه لیټر وړي او هغه سموک علم سره خوا کې بلوي د دې کار هم استفاده ونشي او ټایم دی نه روان وي او دې سره صرف 19 منټه پاتې وي دا خلک به بلا خواته ورځي د الته کې او ماته شیشه ګوري بل خواته هغه جنې صندوق راخلي او دغه بلا په مخمانی ولي او دغه خبرې فائدې نه هغه لکه شیشه راوالي او دغه بلا په سترګې کې ورومنډي د دومره خطرناک عملې نه پسته هم په دغه بلا باندې هیڅ هم اثر ونشي او الټا په دغه شیشه باندې په دغه سړی باندې اٹیک وکي او دا زخمی کی او هغه نه پس دا لک الته کې لړ شي او به وش شي او دینه پس دا بل ډیر ځته غوسه شي او دغه جنې پسې را منډه کی خو دې ته هیڅ مونوي او هغه دوه تنیزونه دغه جنې ته ورکی او دغه دوانه سکی په هغه ورکوټي سند کې واچي او دې ته یو چابي پیدا شي او په دغه چابي منی یو ارماره راکولاو او دې ته الته کې ورکوټي غونه کې یو سیخ را پیدا شي او دا په یو بل سند کې واچي او هغه یو ورکوټي سند کولاوي او دینه یو ورکوټي جوکر بار ته روزي لاغي پلاس کې ورکوټي نوٹ وی او په دغه نوٹ منی یو ال لیکلې وی اوس دې مصیبتونه نور هم زیاتېږي ولې چې دې سره صرف 10 منټه پاتې وي برایس هم هلته کې هغه دروازه راکولاوه کي او دننه کوټې ته راشي خو دغه بلا دې ته د شاته ټیله ورکي او د کمرې نه بهر ته لړه کي او دغه دروازه واپس را بنده کي د برایس د جیب نه هغه چابي هلته کې لړه شي برایس خپلې ملګري ته غږ کي ورته چې پولیس ته اواز کا او هغه بلا د دې چابي راوالي او په یو کوټ کې ولړه کي اوس دې سره صرف 15 منټه پاتې وي او په مزه دغه بلا رو رو رازادېږي او نږدې دغه جنې ته راځي
خو دغه جنې په لاس کې چې کوم نوټ وي دا هغه نوټ راخلي او هغه هلته کې میټاووي او په هغې په لاس کې چې شی وي او هغه ډېر زیات کوشش کوي په دغه نوټ باندې د څه عجیبه غوندې کې نشانونه راښکاره شي کوم چې دی وختي په یو عکس باندې کتلی وي خو دا هلته کې څه نشان وګوري کوم چې د دې په لاس کې هغه نوټ وي جیز پوه شي چې په دغه نوټ باندې به دغه دروازه کولاویږي خو کله چې دغه جنې هلته نه حرکت کوي نو دغه بله یې راونیسي او دې ته لاس ونیسي او دا په خپل اجازه یعنې جادو کې واخلي کوم ځای کې چې نور درې ملګري دې نه مدد غواړي خو دغه جنې پې اوس پوه شي او اوس یې صرف 14 سکنډه پاتې وي جیس په هغه شیشې باندې په دغه بلا باندې حمله وکړي او د دې په لاس کې چې کوم نشان وي هغه راواخلي او په دغه دروازې باندې ومږي او دغه جنې له کوټې نه بهر ته وځي او بیا دغه بلا لاسونه پړکوي شاید دې لپاره چې دغه جنې دغه لوبه وګټله هغې نه پس دا جنې هلته نه وتښتېږي خو لږ ساعت پس دغه هلته کې پولیس هم رارسېږي او دوی هغه کوټې ته راځي خو کله چې دغه بلا په پولیس باندې اټیک کوي خو دې نه پهله پولیس په هغې باندې ډزې وکړي او دغه بلا هلته کې مرداره کړي او دلته کې د دغه بلا کیسه بالکل ختمه شي او څنګه چې دغه بلا مړه شي له هغې له جسم نه هغه توره نړۍ یو ځل بیا راجیږه شي او بیا جیز یو امبولانس سره خوا کې ناسته وي ول چې دې نور ټول ملګرو ته هسپتال ته روان کړي وي او دا ټول ملګري ډېر زیات زخمیان وي او هلته کې برایس هم ناست وي دغه ټوله لوبه ګوري بیا یو جنې دغه صندوق په ګاډي کې کیږدي او هغه دوکان ته راشي چې راواپس یې کړي او دغه دوکان مالک ته وایي چې زه به برایس سره اوسېدم او ورته وایي چې اچانک هغه یو ورځ غیب شو خو دغه ښځه ورته وایي چې ما هغه پویه کړی هم و چې دا ډېر زیات یو خطرناک صندوق دی خو هغې زما په خبره باندې یقین ونه کړو او هسې مذاق کې واغسته او دغه صندوق یې هلته نه پټ کړو خو دغه ښځه دې جنې ته تپوس وکړي چې دا دغه صندوق کتلی و چې کله دا کلو شوی و دا ښځه ورته وویل چې دغه بلا به اوس تا پسې راځي او دغه جنې ډېره ویرېږي او دا فلم هلته کې ختم شي